تاسو امیان ځان ته وایي عوام څوک جی به علم یونو څوک چې راته څه وایي هغه سې کوو نو یو انګریز په یو مولا سوال وکړو چې شیطان د څه شي نه پیدا دی هغه ورته ویل چې زه څه خبره یو مولا ولاړو هغه ورته ویل چې شیطان د اور نه پیدا دی خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار د خالص لمبه د اور نه شیطان پیدا نو پادری ورته وی چې مولا صاحب شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چې په اور کې نو اور چې اور سره ملو شغه ته څه تکلیف شو ټول دنیا تباہ کړه او اور تلاړو نو خدای سزا څه ورکړه دی شیطان له خبرم دماغ کې رااله په کار خداو چې شیطان له څه سزا ملو شوی وکړه نو سزا ولا څه ملاو شو اور سره ملاو شو بس خبر خلاص شو ملاریان شو جو بیړه کر کا شدا څه وي یو امی سړی ولاړو چې ولاړو هغه داسې د کچا دیوالو دا غینه یو دومره چم را واغستو او دا پادری په دې ځای وښتو چې ویشتو سری وینې په روانه پادری منډه کړتانه ته راپورټ وکړو سړی ونی وو عدالت ته پیش کو چې پیش کو عدالت ورته وی چې دا دی ولی وښتو دا پادری په دې ویجی دې پادری صاحب یو سوال کړو زمونږ په دې مولا باندې د توای چې تاسو سوال کړو پادری صاحب څه سوال دې کړو و ما دا سوال کړو چې شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چې په اور کې نور چې اور سره ملو شي هغه ته څه تکلیف وشو و دا سوال مې کړو عدالت وی دې سړی ته چې د خدا سوال کړو وی چې دا تاسو دې پادری نه وکړه چې تاسو نه پیدا ہے تاسو نه پیدا ہے وی تاسو نه پیدا ہے پادری سے وی زه خاور نه پیدا ہے نو هغه سړی ورته وی چې ما وښته په څه شي وی د خاورې په چم وی خو تم خاوره هم ویم وښته په خاور باندې نو خاوره چې خاورې سره ملو شغې ته څه تکلیف وشو چې رااله او راپورټ ته وکړو زه د عدالت ته را پیش کړم ما په خبره پوهېږم امیان دغه زمونږ مزداکینی څوک یو ملا یو څه وایي بلبل څه وایي مونږ هم خلاص شو تا د خدای په تورو اوبو یوړې څوک یو ملا یو څه وایي بلبل څه وایي په دې قهر امیان دغه ملا به چې چرته لا جواب شو هلته به جواب عوامو کولو بیا د عقل تم خیال راغی تاسو به داسې وکړئ ټس پوس کوي خبره به نه بشي یاره ملا صاحب چې دا اتحیاتو کې اشهد ان لا اله الا الله څو ځله ویل پکړه بیا سپینګیره به یاره جی دا الحمد الحمد سپینګیره الحمد نو یو بوډا ته مې وی چې جمعات کې هلکه ډېر ناستې کور ته نه ځي ویل انګور نه تنګ انګور نه تنګ مال څه وایي ویل که جامې وینځي نو هم وایي چې د سخر مې داسې څښا پوتی جامې دي چې دا ګوګل مې ووت مال دا واورئ چې کومه انګور د سخر خدمت نه کوي د دې انګور دا میړه خوښ نه دی نو دې میړه ته یې پکار دی چې په وخت پې پړی اچي او لار ور په مخ کې لار هغه د ابراهیم علیه السلام په سنتو عملو کی ابراهیم علیہ السلام تپوس وکړو د اسماعیل د بیبی نه چې سال ده ویل چې وخت تیریږي ویل چې اسماعیل راشي نو ورته وایي چې د کور دا دروازه دې بدله کا چې اسماعیل راغی ورته وی چې داسې یو بوډا سړی راغلی او هغه داسې وی ما داسې وی ویل یو دوه درې طلاقه مې کړې دا زما پلار او راته وی چې دا ښځه طلاقه کا دا ناشکره ده وخت یې تیریږي دې ته پکارو چې ویلی وی چې الحمدلله چې پلار درته وویل چې دا ښځه پرېږده سیکنډ به پې صرفه نه کوې ما په خبرو پوهېږي نن خو پلار چې دی دله او دوس باندې یادېږي د ښځې دپاره مور ته ډمه او کنجره وایي د ښځې دپاره مور د کمسو نه راکاږي کوڅو ته د ښځو دپاره نو عزیزانو عرض مې داو ما ته وی چې انګور نه ډېر تنګ دي او نو ما ورته وی چې بناست دلته دا قرآن شریف یو ټکی وایه وی جی ما دا الحمد هم پوره نه ده زده کړې الحمد نه ستا خدای مال بنیادو بسه د انګور په ځای پېژندلې چې اتیا کالو ته د عمر ورسېدو تا الحمد نه ده زده کړې دا زمونږ د ملک حال نن ستا په ملک خلک کینی دا تبلیغ والا جماعت پسې بد وایي
تبلیغ والا څه کار دی؟ چاته کلمه ټیک کول او چاته منځونه ټیک کول. کلمه او منځ چې د چا ټیک نه وي د هغه مسلماني ټیکي په ایمان ووایي، هغه ته مسلمان هم ویلی شي. او بیا د ځمکې په سر دې وخت کې والله العظیم که ښه ډله د دغې نه بله شته. خدای دې توفیق درکړي چې دغې سره ګرځئ، توفیق خدای درکړي. دا نور ټول بکواس دی، موږ د خدای په قهر اخته یو، په عذاب گرفتار یو. ښه ډله هغه ده چې ستا کور ته ستا ته د خدای دین دروي او ستا کور ته د حدیث د جناب محمد رسول الله دا حدیث چې دا ستا جماعت ته راوړي او تا ته بیانوي. والله العظیم دا هغه حدیث دی چې امام بخاری به په یو حدیث پسې زر زر میله مزل کو، یو حدیث پسې زر میله مزل به کو. نه هغه حدیث ستا جماعت ته او ستا کور ته او ستا دروازې ته د دې ډلې په برکت راوړي شي. دې کې هم خدای له جواب ورکوي، دې کې هم خدای له جواب ورکوي. ځوان هلک دی هغه پاسي چې عزیزانو کېنئ د دین یو څو خبرې وکړي. هلک زه خو حیران یم. سواد سے رحمت اللہ علیہ په لاره روانو، یو هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے ساتھ نام رام رام. نو درېدو نیمه شپه ده. نو شیخانو ته وایي چې خال مې د کونډې په مخ ولید، خال مې د کونډې په مخ ولید، جونه دې خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه. هندو مې د بت په عبادت په نیمه شپه کې ولیدو. نو مسلمان دې خوار شي چې د داسې حقیقي خدای عبادت په د شپې نه کوي. تاسو خیال دا نو عرض مې دا و عزیزانو چې عظیم انسانان دغه خلقو. نو میاں غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ درس کئی طالبان پادری اور آگے دن وی صاحب یو مسئلے تپوس کو وی صبرو کا درس نوزگار شم نو بیا بخبر درس نوزگار شو رازا وی مسئلہ دادا چھے عیسیٰ علیہ السلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نا اعلیٰ دے وی چھے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دا پاغا شاگانو کے یو ډیر لوی محدث تیر شوه. د تقوا حال داو چې یو ورځ پلار روان نو پلار باندې یو ډنډ راغې چې هغه کې د اسخاو بوي او داغه په غاړه باندې نړۍ غوندې لار وا. نو په دې نړۍ لار باندې شاہ ولی الله صاحب ته سپه په مخ راغی چې سپه ورته په مخ راغی نو شاہ صاحب هغه سپي ته وایي چې ته دې سخاو بوته شه اسم سپه پلیته او زه منځګزار سړی ما کته پلیت شه خیر دی خو چې د سخاو بو کې زما جامې پلیته نشي. اسپه ورته وایي چې شاہ صاحب خبره د خاو کړه پکار دی چې ته په او چلار تیر شه او زه په دې سخاو بو کې لاړ شم. د دې سخاو بو نه خو ځان بچ کې خو که د تکبر په اوبو ګنده شوې زما د په خدای قسمی که ترغې د خدای پریدي چې ترسوی جهنم ته نه ته د خپل ملاتوب ته او د خپلې پیرۍ او بزرګۍ ته دومره غاویره شوې چې ما ته د دومره سپکو کتل. شاہ صاحب رحمت الله علیه بے اختیاره په هغه سخاو بو کې ور روان شو او سپي ته یې وویل چې ما د خدای د تکبر د اوبو نه وساتي ته په دې اوچه تیر شه او زما خیر دی که جامې پلیتې شي. دا د تقوا عالم. عزیزانو عظیم انسان دې ته وایي چې سپي له پاکه لار ورکي او په خپله پسخا لاره کې روان شي. عظیم انسان دې ته وایي. دا شاہ ولی الله محدث دہلوی رحمت الله علیه دی. یو پادری راغی د لندن نه او اعلان یې وکړو چې زمونږ کتاب انجیل دی او د مسلمانانو کتاب قرآن دی. راشي دا دواړه کتابونه په اور کې اچو چې کم کتاب په حق ای هغه به بچ شي او چې کم په ناحق یا به وسوځي. تمام دله حیران شو چې یا الله دا چیلنج چې دی پادری کړی دی که دا زمون کتاب وسوځېدو د مسلمان قوم خو به میټي پلیته شي بالکل بیړه به یې غرقه شي. شاہ صاحب ته خلق راله چې راشئ جي تبا کیږو. یو پادری اعلان کړی دی او انجیل ور سره دی
چې دا انجیل مور تاچو قرآن ماچو نو اسنه چې قرآن وسوځي مونږ خو بغرق او څنګه پادری څه چل کړو چې پاغه انجیل هغه روغن مګلو چې کوم اور کې واچو نسوځي شاه صاحب راغی او خبره ووري قرآن هم په کاغذ لیکلې کتاب دی او انجیل هم په کاغذ لیکلې کتاب قرآن او انجیل یو طرف تک ایکدا پادری صاحب ته عیسائی او زه محمدی ما اور بلو او ډیر عظیم اور بلو اول به زور ټوب کم بیا را پسې ترا ټوب کا چې څوک په حق یا به بچي او چې څوک په نه حق یا به وسوځي تو زور ټوب کم کاغذ نه څغواړي پادری ول دا خو نشي کېده او بدا شاه صاحب دی خلکو چت عزیزانو دیتا تقوا او ورع او بزرگی وای چې د باطل مقابله به دا سکوله چې اور ته سره ټوب کو که زه رښتیا محمدي ما زه به ولې سوځم ولې به سوځم یو مونږ څه یو سړی لړمان به نیوه نو ما ته وی چې زه تا ته د لړم اجازه در کومه لاس کې به نیسی هغه به لاس کې ګرځول رښتیا درته زما لاس دمم کو خو چې لړم یې راویستو که نه ومې لیدو ته وتښتېدم ما ورته وی چې دا ته کیا څه وی والله که ایسم کو خالی بسم الله په دې لاس چف کم او لړم ته وروړم مار ونیسم د مار خوله کې درته ګوته منډم خالی بسم الله پې چف کوم تاسو خیال راغی اوس زمونږ سړی راځي چې ملا صاحب په سر مې درد دی ملا پې لګیایي کله دې خوا نه راکاږي کله دې خوا نه راکاږي ټیک شوی وای نه خو نور زیات شو مچای اوچی چی مچای ته په ټول قرآن چفکا کتا د مچای درد لري کو زما په دا مختو کا یو زلوکین انجیکشن ورته وکا معمولی غوندې لګ په دې سرمن کې سړی پستر ګوراناش ته په ټول قرآن چفکا آدم بن لري کیږي تاسو خیال راغی دا ولی زلوکین د انګريز جوړ کړي یو دوايي ده لړم او مچای او ماری اوچی چی او زلوکین یو انجیکشن ورته پس سرمن کې وکا سړی پستر ګوراناش شي درد ختم شي ته په قرآن چف کوه دا درد نزي دا وجه څه ده ټرایو کوي په مولیانو یو کوي په میاګانو یو کوي په پیرانو یو کوي وجه څه ده ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په غار ثور کې مار وخوړو او پیغمبر په دوه ټکی چفکۍ او ابو بکر وای پسترګو مې رڼا شو والله که ما ته دا محسوس کیږي چې زمار شي چلے خو هغه خلې نه دی پاتې کا ایمان ستادا پکار دے ایمان چې دا قرآن د هر مرض علاج دے دا هر مرض او په خدای مې دې قسمی کوي بل علاج کوم سوا د دې چفنا تو وګوره چې کیږي کنه کی اوس ته دم دیشي ته دغه کې د دوايي دکان کې ناشته می او سړی راشي یاره دې دا بیمار دی لکه دم په واچوال ته 200 روپو دارو اغستی ما د دې دم خو شکرانه کیږي وای څو 50 روپے وای نه نه د دم خو 15 پیسې دي اوس ته وای چې د پیرنګي جوړې کړي دوايانې دي د 200 واغستې دکاندار ته دا نه چې د پیرنګي د دوايي خو 15 پیسې دي او زه په قرآن چوف کوم او ته ماته وای د دې خو نو کم کلام چې دومره سپکی دی یو قوم په نظر کې هغه کلام زره به د مار او د لړم دم اچولې کیږي او درد به په لري کیږي نو عرض مې داو جی چې په دنیا د خدای کې هغه مرض نشته چې داغه علاج قرآن نه دی هغه مرض نشته چې داغه علاج حدیث د جناب محمد رسول الله نه قرآن کې دو سورته دي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس د شپې دا ولولا چې کټ کې سملي او پټول بدن باندې چوفکا او په تصور کې د کور نګیر چاپیر چوفکا پټول شپه کې بده کور ته صفات نه راځي تاسو خیال راکړئ ستاد بدن تب په دې شپه کې صفات نه را نږدې نو عزیزانو دا خلق چې دومره لوی خلق شوی او داغه په دې قرآن او په دې حدیث پاره سنی ایمانو چې زم انسان مو ابراهیم علیہ السلام انسانو کہ ابراہیم او بے خطر کود پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
عقل تھی محو تماشائے لب بام بھی. اور تیار شد نمرود ابراہیم علیہ السلام تے داور غړن ورټوپ عقل ویل سوچو کا اور ته څنګه ټوپ کې عشق ویل نه د معشوق په حکم کې لا سوچ چا پکې راوسته سوچ پکې په عشق کې سوچونه نه ورټوپ کې. نو شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه عاشق هغه د اور تړم بیا زدانګم او عیسائی تر په ستر اوستره د عظیم خلق ډېر لوی خلق حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ابل کال عزت چې دلی ته تلو ما په تھانه باون کې د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه او د یو ځای خلوتونو د په خلوت چې انګريزانو بم ورغورځول دي نو بم د چوکاټ د پاسه پاسوړه کې اوسم پروت دی خلاص شوی نه دی 200 کالو تاسو خیال راغی دا حاجی امداد الله مهاجر مکی په مکه معظمه کې روان دي امیانه شاته چولې دا او پیسې دی پکې رستو نا امیانه ته نه غلو والا چې غلطه والا نو دور پسې رستو هم نه کته بس روانو لاړو کور اوس موږ نه چې غل امیانه وای خو په جمعتونو ګرځو چرونو پلانی ځای نه راغلی او ما غل رانه دغه ځای ووالو او اسکټ هم داسې څه چل کړی سیرلی غوندي دغه ځای رانه ووالو 8 روپۍ رانه وویست مطلب دی چې 8 وای نو یو اتیا خو به څوک درکي که آسان چل دی نو صاحبه حاجي امداد الله ورپسې هم نه کت به لاړو کور غل چې منډه کړه هر طرف ته چې منډه کوي مخې ته ورته دیوال دی چې بل خوا منډه کوي بلې مخې ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخې ته بالکل ټولې لارې پې بند شو راغی د حاجي امداد الله کور ته لاندې ودرېدو چغې کړې چې و خلقه دې کور کې یو ظالم دی او په ما خو دنیا بند کړې ده چغې دي مالې خلق راووته څوک ظالم دی وی یو سپینګیری ظالم دی په دې کور کې اغلوس وی اوس په ایمان وایي چې تاسو نه چې اغلا کړي او کور مخې ته ورته ظالم آواز وکړي څه به کوئ ورسره وایه که نه ماما ګیره به دې ورته خوله کې نیولي او ورته به هیڼېږي دا استاد انسانیت امتحان حاجي امداد الله ته خلق ویل چې لاندې څوک سړی چغې وایي چې دې کور کې یو ظالم دی هغه چې پاس نه راښکاره شول بچیه ولې ویل و ظالمه دنیا دې را باندې بند کړې ده ویل خورېږه چې در کوش را کوش شوی وې څه چل وې تا نه مې د امیانۍ والده دا خپل امانت تی والا خو لار راته کولاو کا هر طرف ته چې زم دیوال دی لار را باندې بند حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ورته وی بچیا زما دې په خدای قسمی چې تاسو وخت کې امیانۍ له کړچ ورکو کنه او غوسه دې کړه نو زما بوج سپک شو پوه شم چې رستو نه چا واغسته نو ما په مغه وخت کې ډکې ووی چې خدای دا ما دله وربخلې ده دا ما وربخلې ده نو ما در بخلی شاید بیا زه څنګه واپس والم ولارې را باندې بندي زه ویل الله دې لارې م درته کولو کی بس را روان شو لار ورته کولو شو امیانه یې یوړه اوبه کې څوک نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا هغه عظیم انسانانو چنده اوس دی کوي دا زمونږ د بارافات جلسو د پاره تاسو هر کال مهرباني کوئ نو دا ځلې به په اخلاص مهرباني وکړئ عرض میں دعو عزیزانو چھے عظیم انسانان دغه خلق مونگا بچه دا انسانیت دعو کو ستا پدے پہ خبر کی میاں غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ ډیر لوی عالم تیر شوی نن 200 کاله مخکې هغه چې مړ شو داغه تمامه کتابخانه انګریزانو دی کالج ته نقل کړو د میاں غلام جیلانی کتابخانه اوسم په دی یونیورسيټي کې پرته ده 12 ورځې په کچرو چلولې و دومره کتابونو تاسو خیال راغی میاں غلام جیلانی رحمت الله علیه ناس ته درس کوي طالبانو ته انګریزان رااله اوسم انګریزان راځي 13 ورځو کې صدر ته انګریزان راغلی 60,000 خلک کوویل چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی خزو نرو دا بیلکای خرچ دي د دې اړو سدین ایمان نشته زمونږ د خزو ایمانونه ورشه پادیرو کې وګوره
په زیارتونو کې وګوره، د معتبرو د ښځو ایمانونه ورشه په کلبونو کې وګوره، په صدر روډ باندې شاپینګونو کې وګوره. دا څه بې غیرته خلک، دا د سړي زامن نه دي. بالکل سړي زامن هغه خلق